خبر غو نه کنه نه کنه دې په لبنو ډیر زیات راغلي دي نه مړ دا بعد هغه ما پدې ده او دا غو بار پکې جوړه شوې ده او دا خپل بیل داخل کو کنه مو خپل بیل داخل کړی دی بس خلک پکې مړ اوري خپل بیل داخل او خپل بیل په صرف کار ساته لالا زه هم د خان پسې بور شو د اخر به ترې راولي ستا خوښه ده چې ورشو نو چې ورشو وزنه اشیرو دا خان بخر راکی کنه ولې به نه راغی دا هغه پلار به راغی زه چې ورشه ور به ته وډغوم ایه دا خان سیکرټري څنګه چل برابرې سو خر مې پکار دی خر خو نشته یار اوازونه خو راځي ما څنګه ول مګو نشته کنه زه حرام پکار دی کنه و ځکه نه نشته ایه خان سیکرټري څنګه دا باسه وای ما بار دا خان کته کړی زمیدار نه خپل کولا هغه راغلو نو څه ویل ما خره ورته نو تا ته څه ویل ما ورته نشته کوره خو دې ځانه ما خره کوته دې نه وای نشته تا ورته په دا کې پټی کې تو ګراته شي شابه تو ګراته کې ګراته داري مړه ته ما سره تا ورګه خان به پوړې راوړو کنه خان چاته پوړې ورکې راځه زیره ته راځم څنګه خان سیکرټري درم پایا پکار دی مال مهرباني وکړه خدای ته وګوره بس ته ما کده خان پټه کا غسته دی بس یو کو وسره نشته او اندر په پټی کې یار سیکرټري څنګه دی بیا څه چلو دا ستا ګاونډیان راغلي وو او اندر پایا وخته تا ورته څه ویل نو ما ستا خبر وکړه کنه څه دی ورته مې پټی کې دا خدای سره په اندر پایا په پټی کې څه کتاب ورته چې موږ په دیوال ته لګیدل موږ په هیجو او کوشيږي نن د خان پسې ورځم نور شي نه هونته نه دی وخت خدای موټر ته نن غواړم اوسو او کولر او دا ته خاصو کیدار نه نو بیا راو موټر پکار دی لګو مال یار موټر خو مونږ ته درول دیوال دا او خيجو او کوزيګو بخيجو او کوزيګو یو خو د خان لکریوال نه بس صرف یو خدای خپل لګنه نو سم خپل نشته لکه بیا سره کده خزو ګوريږي خان نن ستا کریوال بیا راغلی واغه نسمن بیا ته څه ویل نه موټر غوښته ستا نو تا ورته څه ویل نو ما ورته موټر نه دوزګار مونږ دیوال درول دي او خيجو او کوزيګو بخيجو او کوزيګو مخله د شی به ورته نه کړه تا ورته ویل چې حالت په ګیراج کولل نری نری आवाज ما دا بیل ډیر راغلی دی یاره الکه چیرته الکه بیل دا پس ډیر راغلی چیرته زغرا سره پکې وپی مړه خان زنده‌باد خان لور شي چې ورته دغه خان کار کولې او ورته ورته ورشه چې ته وړې دي کی سیکرټري درا یو خبره منلې ده سیکرټري خان څنګه بیا څه کوي ما باندې کس راغلی و ماته وی خان څه شو نو تا ورته بیا څه ویل ما ورته ستا خبر ولا بیا کنه نو بیا دې ورته ورسې خامخا خبر وکړه ما ورته په ګراج کې ولاړ نه نه وته روانه ده څه